ته خبرې اوس د کم وخت په ارمان یم ته خبرې اوس د کم وخت په ارمان یم چې ته مړی او جنازه کې دې روان په لر او بر کې لا حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مستې منګی بر وړی دی او زمونږ کلي ته د خپل کلي شر ولې راوړي مونږ د چا کلي ته خپل د کلي شر وړی دی ډېر محترم صاحب صدارت ښاغلی کرن خان ارمان صاحب هغو ته بلنه ورکوم چې خپل کلام را سره شریک کړي. کلام تاسو ټولو ته اول خو ستاسو د ټولو مننه کوم. موده پس ظهیر راغلی، موده پس باقر راغلی، شاهنواز، موده پس افسر افغان راغلی، اجمل کیف دی خدای بیا بیا راولي، شاهد حیدرزی دی خدای راته لري او نثار افریدی وخت په وخت مینه ستاسو د ټولو شکرګزاره یم چې راغلی ماښامیم را جوړ کو بیا افسر افغان سره خدای خپل او اوزار برابري که نه زر شعرونه دي چې ارشاد باقر خو په دومره ورین تندي ستا د قربتوب هم باید مونږ مننه وکړو. پښتانه ما پېژني زه پښتانه پېژنم پښتانه ما پېژني زه پښتانه پېژنم ما ته دا مه وایه جي چې زه تا ښه پېژنم. بل ورځ راته یو کس لیکلي و چې ته خو پښتو ویل جي او دا که نه چونکې دلته دا جي جناب د دې یو بله معنی راځي نو پښتانه ما پېژني زه پښتانه پېژنم ما ته دا مه وایه جي چې زه تا ښه پېژنم او هر څه د یو طرف ته خو سپک نظر نه منم هر څه د یو طرف ته سپک نظر نه منم نظر نه منم ګنې در تاو بشم سیب زه دې ډېر ښه پېژنم ګنې در تاو بشم سیب زه دې ډېر ښه پېژنم او د دې کوڅې رنګینۍ د دې کوڅې مازدیګر ما دا کوڅه پېژنم زه دا کوڅه پېژنم د دې کوڅې مازدیګر ما دا کوڅه پېژنم زه دا کوڅه پېژنم. تیروزم چرته هم نه تیروزم چرته هم نه خو هسې غلی ښیم تیروزم چرته هم نه باقر صاحب خو هسې غلی ښیم د بې وفا نه پیدا واړه زاړه پېژنم زه کلیوال صحیح خو نزاکتن ووایم زه کلیوال صحیح خو نزاکتن ووایا زه مو مازغه پېژنم او زه مو زړه پېژنم او شعر ده چې ما ته یې جواب نه کوو زه هم واپس شوم ترېنه ما ته جواب نه کوو زه هم واپس شوم ترېنه زه لا ژوندی یم پیره ویښه اوږده پېژنم ما ته جواب نه کوو زه هم واپس شوم ترېنه زه لا ژوندی یم پیره ویښه اوږده پېژنم او ارمان لرم له مودو ډېر ضروري هم دی خو ارمان لرم د مودو ډېر ضروري هم دی خو زه باوجود د دې درد او اوبه پېژنم درد او اوبه پېژنم او یو څو شعرونه درته نوي ډالۍ کوم چې د زورورو سره زور نه کېږي د زورورو سره زور نه کېږي نور مې بیخي تا سره کور وکړي د زورورو سره زور نه کېږي نور مې بیخي تا سره کور نه کېږي او چېرته چې دوه کسه یو ځای شي نو بیا چېرته چې دوه کسه یو ځای شي نو بیا دا تمه پرېږده چې به شور نه کېږي او شعر دی اجمل جانه چې شل ځل مې پوهه کړه چې لوی سړی شل ځل مې پوهه کړه چې لوی سړی یم په ما باور زما د مور نه کېږي شل ځل مې پوهه کړه چې لوی سړی یم په ما باور زما د مور نه کېږي او وینې د زړه غواړي دا بعضې رشتې وینې د زړه غواړي دا بعضې رشتې په پیسو رور نه کېږي وینې د زړه غواړي دا بعضې رشتې په پیسو رور نه کېږي خور نه کېږي او زما ارمان دا دی انسان خوښوم زما ارمان دا دی انسان خوښوم ما نه په دې کې سپین او تور او دا وختي مې یو نظم شروع کړی هغه به زه پوره کړم ستاسو د ټولو په اجازه اجمله تاسو ټولو ته د ډالۍ خو اجمل ته د ډېر ډالۍ نظم عنوان دی چې ته خبرې
بخیر جانه ته خبرې چې ما کله لار جدا کړه ته خبرې چې ما کله لار جدا کړه ته خبرې چې ما کم ځای لار خطا کړه ته خبرې خلکو ما پورې خندا کړه ته خبرې ما ټول خلک په ژړا کړه ته خبرې خلکو ما پورې خندا کړه ما خبرې ما ټول خلک په ژړا کړه ته خبرې چې ما رد کمه دعا کړه ته خبرې ته خبرې چې ما رد کمه دعا کړه ته خبرې ما د درد بلا په شا کړه واه دای کوم ترکیب ته خبرې چې ما رد کمه دعا کړه ته خبرې ما د دې درد ترکیب باندې ما دا درکو ته خبرې ما د درد بلا په شا کړه ته خبرې هره سخته مې اشنا کړه ته خبرې هره سخته مې اشنا کړه ته خبرې هره سخته مې اشنا کړه ته خبرې ما قبول ستا جفا کړه ته خبرې چې کوم ځای دې یم بیللې ته خبرې چې کوم ځای دې یم بیللې ته خبرې چې په څه دې یم وژلې ته خبرې تا رټلې تا کنځلې ته خبرې تا د کار یم ویستلې ته خبرې تا رټلې تا کنځلې ته خبرې تا د کار یم ویستلې ته خبرې تا په مخ یم وهلې ته خبرې چې په اور دې وم نیولې ته خبرې چې په څه یم درنه تلې ته خبرې تا یم څومره دردولې ظهیر جانه ته خبرې چې زه ولې شوم خاموش ته خبرې چې زه ولې شوم خاموشه ته خبرې چې په څه دې کړم بېهوشه تا ته یاد دی چې ما تا ته وی لږ صبر تا ته یاد دی چې ما تا ته وی لږ صبر خبرې چې ما تا ته وی روشه ته خبرې زه بهر یو کس څارلم ته خبر نه وې چې زه یم سفید پوشه روشه سفید پوشه دا مکر جړا وکړه زه دې مړ کړم دا مکر جړا وکړه زه دې مړ کړم باوجود د دې مې تا ته ویله لوشه ته خبرې زما لار څنګه شو بدله ته خبرې زما لار څنګه شو بدله چې تا ووی کلیوال شډل بدله ډېر خبرې زما لار څنګه شو بدله چې تا ووی کلیوال شډل بدله ته خبرې د پیغور د زور او درد نه باوجود د دې راکو څو ځله ما به ستا هره خبره سموله ته خبرې چې هم تا به ورانوله ته خبرې ما د هېڅ چا نه منله ته خبرې تا مې مور هم وکنځله خبرې ما د هېڅ چا نه منله ته خبرې تا مې مور هم وکنځله ته خبرې چې ما ولې ځان خفه ته خبرې چې ما ولې ځان خفه ته خبرې چې ما ځان په څه دوکه کړ ته خبرې چې زه ووتم له کوره ته خبرې چې سفر مې ټوله شپه کړ ته خبرې چې سفر مې ټوله شپه کړ زه په هر څه پوهېدم نوټ کول مې زه په هر څه نوټ کول مې چې په کم وخت کې د ځان غلی وده کړ ته خبرې تا مې زړه اره کړ ته خبرې چې تباه دې وبنده کړ ته خبرې چې زما سره څه وشو ته خبرې چې زما سره څه وشو ته خبرې چې زما سره څه وشو ته خبرې چې بد وشو که ښه وشو ته خبرې زه خبر یم ګناه ستا ده ته خبرې زه خبر یم ګناه ستا ده زه پوهېږم ستا په خوی او په خوله وشو تا وې داسې به دې نه پرېږدم چې ژوند وي څه چې وشو د غوسې له مخه وشو ته خبرې چې ضمیر ته ملامت شوم ستا د ظلم هم کلونه پنځه وشو ته خبرې چې له تا نه نور نفرت کوم ته خبرې چې له تا نه نور نفرت کوم ته خبرې چې اوس مینه نه عادت کوم ته خبرې د غوسې نه وضاحت کوم ته خبرې د غوسې نه وضاحت کوم ته خبرې ستا هزار نه عبادت کوم ته خبرې چې په څه بد حرکت کوم ته خبرې اوس له مینې بغاوت کوم ته خبرې چې شوم تنګ منافقت کوم ته خبرې چې شوم تنګ منافقت کوم ته خبرې تا پرېږدم دغه جرأت کوم ته خبرې د خپل زړه د کلي خان یم ته خبرې د خپل زړه د کلي خان یم ته خبرې نن سبا ځان سره روان یم درد الټه ولیکه بیا به هم دا درد الټه ولیکه بیا به هم درد الټه ولیکه بیا به هم دا درد وي د درد نښه دا ده
مخ به مې لږ زرد وي او په ویښتو او په جوسه به مې ګرد وي چې د ځان صفت کوي هغه نامرد وي په ویښتو څه سخته کابل سره ور شعرونه یار ګرد وي چې د ځان صفت کوي هغه نامرد وي ته خبرې اوس د کم وخت په ارمان یم ته خبرې اوس د کم وخت په ارمان یم چې ته مړی او جنازه کې دې روان ته خبر یې اوس د کوم وخت په ارمان یم چې ته مړی او جنازه کې دې روان یم قدرمنو د دې نه اخواړو شعر ویلی کېږي نه هم د دغې سره د نن ناڅاپي پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي د لوی الله په امان